د بلوچ یکجهتي کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پاکستاني پوځ د پښتون نسل وژنه پیل کړې ده. او وروستی خبر ده چې هندوستان وایي د پاکستان پوځ مرکزي قومندانۍ باید د ځان پټولو لپاره ځان ته سمڅې ولټوي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه او مهمو خبرونو ته. د بلوچ یکجهتي کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې پاکستان پوځ د پښتون نسل وژنه پیل کړې ده. د بلوچستان د یووالي بلوچ یکجهتي کمیټې په یوه خبرپاڼه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ډرون حملې له کبله د ماشومانو وژنه وغندله او دا د پاکستاني پوځیانو لخوا د پښتنو د نسل وژنې د سلسلې برخه وبلله. په دغه خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي لکه څنګه چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې په ښکاره توګه د بلوڅو نسل وژنه کوي، همداسې د کومه بل تعبیر او محبولي پرته د پښتنو پر خاوره د جعلي پوځي عملیاتو، جعلي ترهګرۍ او نورو وحشتونو له لارې د پښتنو نسل وژنه کوي. د بلوچستان د یووالي کمیټې د پاکستان د پوځي استعمار څخه د خلاصون حل لاره د محکومو قومونو یووالی بللی دی. خبرپاڼه زیاتوي موږ باور لرو چې ټول مظلوم ملتونه باید سره متحد شي او د ریاستي ظلم او وحشت پر وړاندې مبارزه وکړي. یوازې د ګډ مقاومت او ولسي ځواک له لارې دا ظالم نظام ماتېدلی شي. او وروستی خبر ده چې هندوستان وایي چې د پاکستان پوځ مرکزي قومندانۍ باید د ځان پټولو لپاره ځان ته سمڅې ولټوي. د هندي پوځ یوه لوړپوړي جنرال ویلي چې هندوستان دومره ځواک او وسلې لري چې کولی شي ټول پاکستان او ژورې برخې په نښه کړي. د هندوستان پوځ د هوایي دفاع لوی مدیر تورن جنرال سیمر ایوان لا ANI خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ مرکزي قومندانۍ یا GHQ خیبر پښتونخوا ته هم ولیږدول شي، د دوی له بریده به خوندي نه وي. نوموړي په دې اړه وویل هندوستان دومره پوځي وسلې لري چې کولی شي د پاکستان پر ټولو برخو برید وکړي. موږ له خپلو پولو د پاکستان ژورو سیمو کې د مقابلې بشپړ ظرفیت لرو. که د پاکستان پوځ خپل مرکزي دفتر له راولپنډۍ څخه خیبر پښتونخوا یا بلې سیمې ته انتقال کړي هم به خوندي نه وي، ځکه دا ټول ځایونه زموږ د برید تر وټنې لاندې دي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی باید واقعا ځان ته ژورې سمڅې پیدا کړي.